پاکستان د مظلوم آزار وواهه. پاکستان کې حالات ډیر خراب شوی. دا چې څنګه حکومت پر نازل شوی ویډیو تر پای را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان چې همیشه مظلوم ولس په عذاب کړی، ستونزې ورته جوړې کړي او حتی تر زندانونو یې رسولي، او پنجاب قسم ورته وړاندې په خیبر پښتونخوا غنم هم بند کړل، او په افغانستان کې خو د دوی د لاس وهنو له لاسه وضعیت دې حال ته رسېدلی چې له نیمۍ زیات وګړي مو بې وزله دي. خو په دوی باندې تازه الهي آفت راغلی. په سویلي اسیا د ملخانو هجوم ګڼو هیوادونو کې کروندې زیانمنې کړي دي، او اټکلونه دا دي چې د محصولاتو د خرابېدو له امله ښایي دغه هیوادونه د غنمو او نورو خوراکي توکو له بحران سره مخ شي. تازه د پاکستان ګڼ شمېر سیمې هم د ملخانو هجوم ځپلي دي، او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر په وینا د ملخانو دغه هجوم په تیرو 20 کلونو کې بې ساری دی. د نوموړي په وینا په کروندو کې د ملخانو د هجوم له امله په پاکستان کې اضطراري حالات اعلان شوی، او په وینا یې د ملخانو دغه هجوم د 280 میلیونو نفوس لرونکي پاکستان کې د غنمو او نورو خوراکي توکو بحران رامنځته کوي. د سیندیا د کروندګرو خونې استازي نثار رسنیو ته ویلي د ملخانو د تازه هجوم له امله ښکاري چې سږکال پاکستان خپلو خلکو ته د غنمو برابرولو له امله له بحران سره مخ شي. د یادولو ده چې له وړاندې په پاکستان کې د غنمو بحران شته، او په کروندو کې د ملخانو تازه هجوم به خلکو ته د غنمو او حبوباتو برابرول زموږ لپاره ډیر ستونزمن کړي. دا په تیرو 100 میاشتو کې پر پاکستان د ملخانو دویم هجوم دی چې د پاکستاني چارواکو پر وینا د ایران له لوري دوی ته ورغلي دي، او د پنبې، غنمو او حبوباتو کروندو ته درانه زیانونه اړولي دي. د پاکستان د خوراکي توکو برابرولو او تغذیه وزیر مختوم خسرو بختیار په وینا د ملخانو هجوم د پاکستان او هند ترمنځ ګڼ شمېر سیمې ځپلي دي، او نوی هجوم یې بې ساری بللی دی. او وایي زموږ د معلوماتو پر اساس تر اوسه 121,000 هکټاره ځمکه ملخانو ځپلې، او موږ لا په 20,000 هکټاره ځمکه د پوځ د هلیکاپټرو له لورې د واپاشي کړې ده. دغه راز د پاکستان لومړي وزیر اعلان کړی چې له وضعیت سره مقابله د دولت په لومړیتوبونو کې ده. په ورته مهال پر پاکستان د ملخانو دغه هجوم داسې مهال کیږي چې له وړاندې پاکستان د غنمو له بحراني وضعیت سره مخ دی، او په پنجاب او سند کې غنمو ته د زیاتې اړتیا له امله هغوی پر خیبر پښتونخوا خپل غنم بند کړي، او د ملخانو هجوم به د پاکستان وضعیت نور هم خراب کړي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.